راځئ پهله دا ویډیو وګورئ بیا به درته یو مهم میسج در کومه. پهله دا ویډیو ګورو نو د هغې نه بعد به بیا تاسو ته خپله هم پته ولګي چې آیا زه کومې خبرې کوم دا صحیح کوم یا غلطې کوم. نو راځئ پهله دا ویډیو راسره وګورئ. څنګه چې تاسو دا ویډیو وکتله تاسو ته پته شته زه پرې ته یو څو خبرې کوم، ډېرې زیاتې خبرې نه کوم. زموږ خویندې میندې بچي ولې خلک وایي، ولې پرې خلک ظلمونه کوي چې په مونږ کې احساس نشته، په مونږ کې اتفاق نشته دی، په مونږ کې د خپل تپوس ځای نشته دی. په دې وجه باندې زموږ خویندې میندې بې عزته کېږي، مونږ بې عزته کېږو. که مونږ کې چېرې احساس اتفاق وی که نه نو چې د ښه نه ښه ادارې والا کس وي، وزیر اعظم خو دې وی ماړې قسم وي که په زنانه باندې هغه لاس اوچت کړی وی. دا اوس سپین سرې ابۍ ده او پته لګي دا بچې ته خانګوټی او ده پې ریښي. په دې ویډیو کې زه تاسو ته صرف او صرف یو میسج در کوم، نور خو مونږ هسې هم څه نشو کولی، مونږ ته پته ده مونږ کې داسې اتفاق او احساس نشته دی. خو چې په چا کې احساس او څوک د اتفاق قابل اتفاق ورسره کول غواړي نو د الله رضا دپاره، زما دپاره نه، د الله د رضا دپاره او د دې ابۍ د دې څپېړو دپاره چې د ابۍ له دا کمې څپېړې ورکړې دا ویډیو چې کم تن ګورئ، کم تن دا شیر کوي. که دا ډېر هم غټه هستي دا سړی که نه نو چې دا ادارو والا وګوري پولیسي او چې ده ته سخت نه سخت سزا میلاو شي چې آینده دپاره بیا داسې په بزرګ، په زنانه، زمونږ په ابۍ، زمونږ په مور باندې داسې قسمه خلک جرأت ونه کړي چې بیا پرې لاس اوچت کړي. په دې وجه مې بېرته دا یو اصلاحي میسج درکوم. دا ویډیو مې په دله جوړه کړه. زما چې څومره مرونه وایي نو د زړه نه دا ویډیو شیر کړئ.